دغه مهمات مرمۍ چې تاسې وینئ دا د الفتح عملیاتو په ګړندي بهیر کې د دایچوپان په ولسوالۍ کې د مجاهدینو لاسته ورغلي دي چې دغه د ثقیل صندوقخان چې تاسې وینئ او د کارملي مرمۍ هم تاسې وینئ چې دا خالي یو نمونه ده د نمونې په شکل موږ ایښي دي. دغه مخامخ چې معلومیږي دغه د کارملي مرمۍ دي او دغه د غرني هوان مرمۍ ده چې تاسې وینئ او دغه د 82 مرمۍ دي هغه د راکټ مرمۍ دي چې دا موږ د نمونې په شکل باندې تاسې ته ښکاره کړي دي. دا د 1441 کال د 2مې میاشتې 14 ورځ وه تقریبا چې دا ولسوالي فتح شوه او دغه مهمات شان د دښمن څخه پاتې شوه چې دښمن په تېښته باندې ولاړ دی الحمدلله چې دا تاسې د ویډیو در مخ وینئ. نو دا موږ د نمونې په شکل باندې ایښي دي. نور هم په زیات اندازه نورې مرمۍ و مهمات شان نور هم شته چې په دې کې د راکټ مرمۍ دي او د 82 مرمۍ دي او د هوان د وسط هوان مرمۍ دي. نو چې دغه تاسې وینئ الحمدلله چې دا د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. دغه صندوقخان ټول تاسې وینئ دا ټول د دوی څخه پاتې شوي دي په دې ځای کې د چوپان په ولسوالۍ د فتح وروسته مجاهدینو د هغه ځای څخه ترلاسه کړي دي الحمدلله.